بسم الله الرحمن الرحیم. سبا د افغانستان کې د ولسمشریزې ټاکنې کېږي. سبا ټول افغانان روڼه برخلیک ټاکي، خو زما د خپلو افغانانو نه دا هیله ورزو ده چې باید یو داسې برخلیک راتلونکی ولري چې سبا بیا روښانه نه داسې یو برخلیک مشر وټاکي چې غاصب او کبرجن او نور پکې داسې کارونه چې د افغانستان او د افغانستان په ملت په ګټه نه. زما برخلیک، زما راتلونکی زه ګورم په دې 18 کسانو کې چې داسې څوک نشته چې د افغانستان په طرف یا د افغانستان ته کوم لاسته راوړنه وګورو. مخکې څومره پاچاهیان تېر شوي دي، داسې کارونه یې کړي دي چې هغه د اوس د ورسره هېڅ تعلق نه لري، خو مګر اوس د اوسنۍ دور لپاره کوم یو ټیک دی هغه صرف زه ګورم اشرف غني. ځکه یې خوښوم چې ده په دې 15 کلنۍ دورې کې داسې یو کارونه وکړي چې هېڅ چا تر اوسه نه و کړي. زورواکي دې ماته کړه، ډیم دې جوړ کړو، بجلي دې راوسته، سړکونه په دې ډول کې پاخه شو. نو باید یو داسې برخلیک وټاکي موږ افغانان چې بیا سبا ورته هېڅ مشکل نه وي.